وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. یو ورور د هلمند ولایت نه پوښتنه کوي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مخکې له دینه چې نبي سوی نه و، له بعثت نه مخکې رسول علیه السلام متعبد د چا په شرع و که نه؟ یعنی چې نبي سوی نه و له غنه د چا په شرع باندې عمل کو، په څه شی کول، د عبادت څه شی کو؟ نو محترمه، دی کې د علماو یو خو د عقایدو مسئله ده. په عقایدو کې نبی علیه السلام متعبد و په پخوانیو آسماني شرع باندې. کومې پخوانۍ د رسول الله السلام نه مخکینی کومې شرع چې وي، نو په عقایدو کې په هغې باندې متعبد و. او په فروع کې بیا په دې کې اختلاف ته محترمه. د علامه ابن الهمام رحمه الله رایه دا ده، علامه ابن الهمام وی دی متعبد په مخکینی شرع باندې هغه چې دته ثابته وه، معنا داسې معینه نه وه. مخکینی شرع به د پخوانیو انبیاو چې کومه شرع به په کومه مسئله کې دته ثابته وه، په همغه باندې به عمل کو، چې دا د علامه ابن الهمام رایه ده. يعني ابن الهمام أنه كان متعبدا بما ثبت أنه شرع، يعني لا على الخصوص نو. داسې خاص په یو نه د ابراهیم علیه السلام په مذهب خاص دی وایي، نه د آدم علیه السلام، نه د بل پیغمبر، هر هغه چې پخوانیو ادیانو کې به دته ثابت سو په هغه باندې متعبد و. دا د ابن الهمام رایه ده په تحریر کتاب کې، او د هغه تقریبا همدغه رایه ده. د فواتح الرحموت مولا چې په مسلم ثبوت متن هم همدغه ده، بیا په فواتح الرحموت کې په مسله باندې که بحث ده. نو بعضی علما وایي چې نبی علیه السلام چې و دی متعبد و، یعنی عبادت خو یې کو، خو څه شی کو؟ څوک وایي ابراهیم علیه السلام. بعضی حنفي علما وایي چې ابراهیم علیه السلام په دین عمل کو. ابن الهمام وایي چې کومه دته ثابته سوله له کوم هغه نه بس په هغه باندې عمل کو. او بعضی علما داسې وایي چې نه، دته په کشف صادق کشف باندې پخوانی دین چې ثابت سو. تقریبا دغه د ابن الهمام خبره دی مونږ د حنفي فقها او رایه ده. اکثره حنفي فقها هم دغه خبر ذکر کوي، نبی علیه السلام مخکې له دې عبادت کو، خو دا عبادت د نبی علیه السلام چې و دا هغه دته به چې کوم واضح سو، شریعت به واضح سو، هغه که د ابراهیم علیه السلام شریعت و که د بل چا شریعت و. نو علامه ابن العابدین الشامی پر رد المحتار کې په دوه ځایونو کې بحث کړی، اول جل کې بحث کړی په دې مسئله باندې، وروره په دویم جل کې ان شاء الله یو وخت کې بیا په دې یو ښه مفصل بحث کوم. الله دې